ما قابو لاس د خپل ژوندونه اخیستی د ساحل سندرې نور ژوندون دې راکو ښې چارې سلامونه ملګرو وقار علي شاه دریاب یم در سره تاسو ګورئ الوت ټي وي څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې د الوت په شیشه وخت په وخت مونږ د دغې ادبي ملګرو سره کینو د هغوی سره ناستې کوو د هغوی په ژوند د هغوی په کار زیار باندې هم خبرې کېږي خو نن د روژې مازدیګریو او اوداس صاحب اقبال سجید اوداس صاحب چې اکثر په ډیوټو وي نو ډېره موده پس ورسره ملاقات وشو او عبدالکبیر عطا صاحب هم زموږ د اواز ملکڼ دا دواړه په باني غړو کې راځي نو ما غوښتل د دوی سره مې مشوره وکړه چې ولې نه د الوت په شیشه باندې د خپلو لیدونکو او اوریدونکو سره د قدرت دا نظارې هم شریک وکړو او څه شعرونه ورسره هم شریک وکړو نو د روایاتو تر مخه به ړومبې زه خپل کلام وړاندې کړم که ستاسو اجازه وي یا به ځان کوڼ کړم یا به خولې ماتوم یا به ځان کوڼ کړم یا به خولې ماتوم یا به تندې یا به توبې ماتوم ډېر او ته به نور نه کې تعویضونه چاله ته به نور نه کې تعویضونه چاله زه به سندرې او ټپې ماتوم ډېره او زما خو نوره ګزاره ګرانه شوه زما خو نوره ګزاره ګرانه شوه ورځمه بندې دروازې ماتوم او قدم دې نه لګي د ځمکې په سر قدم دې نه لګي د ځمکې په سر دا ستا غرور دا ستا نشې ماتوم او ستا د کوڅې طواف به بیا شروع کړم ستا د کوڅې طواف به بیا شروع کړم هر څه چې کېږي خو توبې ماتوم مننه ستا د کوڅې طواف به بیا شروع کړم هر څه چې کېږي خو توبې ماتوم او یا به دې خپل کړم یا به ځان وبایلم یا به دې خپل کړم یا به ځان وبایلم وقاره نن خو مې تندې ماتوم ډېره مننه او هم د دې شعرونو سره سم به زه ورځم عبدالکبیر عطا صاحب طرف ته چې دی هم ستاسو سره خپل خوندور شعرونه شریک کړي ډېره مننه وقار علي شاه دریاب صاحب نن تقریبا چې د اخترزبرګي هم ده روژه هم ده او دا ماحول هم مزار غونده کې دی د اخترزبرګي را نږدې ده که نه نو بس بهرحال زه به د روژې په مناسبت سره هم داسې یو څو شعر ووایم شعره په ما شوې ګرانې که په تا هم شولې ګرانې روژې په ما شوې ګرانې که په تا هم شولې ګرانې روژې هل راته ووایه چې څنګه دې روانې روژې مننه او راله احساس د لوږې تندې د غریب راکوي راله احساس د لوږې تندې د غریب راکوي زمونږ په خپله د مذهب د ترجمانې روژې او شعر دی چې راشه چې ستا سترګو کې میاشت د اختر ووینمه راشه چې ستا سترګو کې میاشت د اختر راشه چې ستا سترګو کې میاشت د اختر ووینمه دا میاشت پوره دی نورې منې سنادانې روژې دا میاشت پوره دی نورې راشه چې ستا سترګو کې میاشت د اختر ووینمه دا میاشت پوره دی نورې منې سنادانې روژې او دې پسې چې کوم دی نو د اختر باره کې هم یو نظم غونده کې غزل غونده کې دی ارشاد چا دې ګرم کړی او په چا شولو تنور اختر د خوا و شا کې د حالات وینو نو بهرحال چا دې ګرم کړی او په چا شولو تنور اختر د چا شو په نکریزو او د چا په وینو سور اختر او ته خو ملا جانه خپلې خپلې فیصلې کوې ته خو ملا جانه خپلې خپلې فیصلې کوې زه د کوم یو ومنم د کوم یو کم منظور اختر مننه او ای زما مضبوطې حوصلې چېرته په شانه شي ای زما مضبوطې حوصلې ای زما مضبوطې حوصلې چېرته په شانه شي دا ځلې راوړمه به دې سیمې ته ضرور اختر ای زما مضبوطې حوصلې چېرته په شانه شي دا ځلې راوړمه به دې کلي ته ضرور اختر او سترګو د جانان ته چې زه وګورم میاشت ووینم سترګو د جانان ته چې زه ووینم میاشت ووینم بیا ځکه کومه په خپل وخت په خپل دستور اختر مننه او لرې د خپل کوره په پردي وطن کې نه کېږي لرې د خپل کوره په پردي وطن لرې د خپل کوره په پردي وطن کې نه کېږي ځکه په ویرونو تېروي پردی مزدور اختر مننه لرې د خپل کوره په پردي وطن کې نه کېږي او ځکه په ویرونو تېروي پردی مزدور اختر او لاس د عین پاقه
تر زمونږ را رسېدلي دي لاس دې عین پاکه تر زمونږ را رسېدلي دي کړلو د جدا په یو کاله د مور او لور اختر مننه او خپل سوړ نغري ته راغونډ شوي دي نو ای عطا خپل سوړ نغري ته راغونډ شوي دي نو ای عطا راشه ووینه د دې بې وسو او مجبور اختر واه 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 ډېر ښه عطا صاحب ډېر اعلی ډېر خوندور یقینا ملګرو مونږ خو ته ډېر زیات خوند واخیستو هیله کوم چې تاسو به هم ډېر خوند اخیستی وي او دغه سره سم به راځو اقبال سجید اوداس صاحب طرف ته چې دوی هم مونږ سره او تاسو سره خپل خوندور شعرونه شریکي نو ستاسو او د اوداس صاحب ترمنځ هیله کېږم نه ارشاد دریاب صاحب اول خو زه ستاسو د ټولو ډېره زیات مشکور یم او مننه هم کومه چې مالم په دې خپل ټي وي الوت کې مقرره کړله ډېره مننه او وخت ډېر شارټ دی نو زه به د مات ګوډ ډېر زوړ غزل دی دا به ووایم په سر ککاڼي بې شماره لګېدلي هم دي په سر ککاڼي بې شماره لګېدلي هم دي نر او پښتون زړګي مې دا هر څه زغملي هم دي او زما بې پته یاره اوس که یې منې او که نه زما بې پته یاره اوس که یې منې او که نه په تصور کې ستا تصویر ته مې جړلي هم دي مننه او د چا په کاڼي کاڼي زړه کې مې کور جوړ نه کړلو د چا په کاڼي کاڼي زړه کې مې کور جوړ نه کړلو ما ډېرې اوښکې په ګریوان کسسولي هم دي او پښتانه زړونه ورته ټیټ سرونه نه دي ولاړ پښتانه زړونه ورته ټیټ سرونه نه دي ولاړ د غم تیارې که په دامان وي راغلي هم دي او دا بل شعر دی څوک په رڼا ورځې چې شوکې کوي دې کلي کې څوک په رڼا ورځې چې شوکې کوي دې کلي کې څوک په رڼا ورځې چې شوکې کوي دې کلي کې خاوندان دي د دې کلي او ښاغلي هم دي او زوله په ویر او ماتمونو به یې بله کړمه زوله په ویر او ماتمونو به یې بلې کړمه ډیوې کتتې مې د هر ارمان پسلې هم دي او زما د جوبل زړه زخمونه پیون شوي دي پرې زما د جوبل زړه زخمونه پیون شوي دي پرې په مسیحا نظر چې کله راکتلې هم دي او اخري شعر دی زه دا ستګ به پرې کومه تر مرامه پورې زه دا ستګ به پرې کومه تر مرامه پورې که یازغي په هره لاره کې کرلي هم دي ډېر ښه اوداس صاحب ډېر ښه اوداس صاحب نو په یو خو به ګزاره ونه شي ځکه چې بلا چوټي تېره شوې ده منځ کې او غیر حاضریم کړې ده نو باید چې یو بل غزل هم دا یو بل غزل دی مات ګوډ دی سپرلیه دلته ګل دلته خمار راوړه راځه سپرلیه دلته ګل دلته خمار راوړه راځه رنګونه د لوټ شوي ژوند دوبار راوړه راځه او ته ګوره چې په تار د محبتي ګنډو څنګه ته ګوره چې په تار د محبتي ګنډو څنګه ګریوان د خپل ریښې ریښې تار راوړه راځه ډېر ښه اوداس او دا بل شعر دی چې شفا لري زموږ د پښتونخوا دا دنګ دنګ غرونه شفا لري زموږ د پښتونخوا دا دنګ دنګ غرونه زړګی د خپل ټوټې ټوټې بیمار راوړه راځه ډېر ښه شعر دی اوداس او دا بل شعر دی د امن ترانو ته مې پسخېږي ولس ته کلي د امن ترانو ته مې پسخېږي ولس ته کلي یو سوله زیټه کور سکون قرار راوړه راځه ډېر ښه اوداس او ترخو ترخو لوګو کې د وحشت به ترسو اوسې ترخو ترخو لوګو کې د وحشت به ترسو اوسې په ښه کډه دې کلي ته د ښار راوړه راځه ترخو ترخو لوګو کې د وحشت به ترسو اوسې په ښه کډه دې کلي ته د ښار راوړه راځه او د ژوند په هره لاره به دې مرسته خامخا کوم د ژوند په هره لاره به دې مرسته خامخا کوم رهبر غم د ولس په اوږو بار راوړه راځه او چې رنګ د الفت په پاڼه پاڼه باندې خور شي چې رنګ د الفت په پاڼه پاڼه باندې خور شي یو څو داسې ګلونه د بهار راوړه راځه او آخري شعر دی چې بیا مستی پیدا شوی اوداسه یاران مست شي چې بیا مستی پیدا شي اوداسه یاران مست شي
چیلم راوړه حجرې ته او ستار راوړه راځه. ډېر ښه ډېر ښه. چیلم راوړه حجرې ته او ستار راوړه راځه. ډېر ښه ډېر ښه. په دې مازدیګري کې یقینا د شعرونو خو بلا خوند وکړو. یقینا ملګرو تاسو به هم بلا خوند پورته کړی وي. که تاسو کولی شئ چې که د ادبي خپرونو یا دغه شان د سماجي او کلتوري پروګرامونو دپاره زموږ دغه یوټیوب چینل الوت ټي وي چې نه صرف په کوزه پښتونخوا بلکې په بره پښتونخوا کې هم ډېر زیات مینوال لري، همدغه پروګرامونه به وخت په وخت تاسو سره شریکوو او په آخره کې د په دغې ټپه باندې اجازه اخلم چې په روژه ماتې سوال قبلیږي چې په دعا کې درنه هیر نشم مینه. ډېر ښه.